سلام ستړي مشه درنو لیدونکو پام وکړئ تازه لاندو مهم خبرونو ته. دغه پاکستاني امنیتي دفاعي ځواکونه تازه د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي د یوې خونړۍ جګړې په ترڅ کې نیولې دي. دا جګړه پرون د جنوبي وزیرستان شکتوی په سیمه کې رامنځته شوې وه او شپږ ساعته یې دوام وکړ. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني وایي دوی ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان وژلي، 3 تنه یې د خپلو وسلو سره ژوندي نیولي دي. په 2020 او 2022 کلونو کې پر پاکستاني ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونو کې د مهال د پام وړ ډیروالی راغلی دی. بل لورته افغانستان کې سیلابونو 11 کسان مړه کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وایي چې په تیرو 3 ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله 40 کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې چې په هیواد کې واورې او بارانونه پیل شوي دي له امله یې سیلابونه راوتلي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي او 23 نورو ټپیان شوي دي. د دوی په خبره دا کسان په نیمروز، هلمند، فراه، بدخشان، تخار، کندهار او کابل ولایتونو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یادونه ده چې وړاندې تر دې د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په ډیریو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورېدو له امله د سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی و. او طالبان وایي له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو درول شوي نه دي. طالبان وایي چې د اورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب او سټانډرډ د برخې رئیس غلام جیلاني وپاس د راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې راغلی دی. وپاس زیاته کړه د کابل هوایي ډګر او د افغانستان له هیڅ هوایي ډګر څخه الوتنو د واورې په خاطر توقف نه دی کړی. د کابل هوایي ډګر 2 ساعته د واورې له امله پروازونه تم شوي وو، کنسل شوي نه وو، ځنډېدلي وو. مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د اورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، بهرنۍ متخصصان له افغانستان وتلي دي، نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په موخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د وفا په وینا له ترکیې او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو موافقه ترلاسه شي. ترکیې او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 5 هوایي ډګرونه به فعاله کړي. لیدونکو له متیا مننه، ښه اوسئ.